دا مړه ته ګورو هغه که تاسو په پټی دا مړه دی کې سي مګه والے ځان به کیو ځان نه لکه دا پریشانه وشو دا پاشا کاکا ما ته بچی ونی تاسو په منډه او ګډوډي هلته تاسو سویل ځانو وشو نه دا سوې سویل بچی یا الله تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد یم. د یو نوې خپرونې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، دا وخت زه د یو ډرامې شوټینګ کې مصروف یم. چېرته چې زما د ټیم ملګري لګیا دي د ډرامې شوټینګ کوي، نو هغوی سره ستاسو ملاقات کوو، هغوی سره خبرې اترې کوو چې هغوی د خپل کردارونو حوالې سره څه وایي او د هغوی موضوع سره د دې خاکې. نو راځئ چې هغوی سره ستاسو ملاقات وکړو. سهیله، خپل پروګرام کې د هرکلی وایم او څنګه د خپل کردار حوالې سره څه وایي؟ یاره زه خو دوام ته بس لکه د اوسني هلکان تماچې ساتي او لکه د داسې لکه د اوس ته مونږ وایو چې ګولۍ پکې نشته او انسان لکه ولګي که نه، نو لکه تماشو سره شوق ساتل نه وي پکارو، ځکه ته پته نه لګي دغه تماچې پته نه لګي، ځکه انسان پکې ولګي او بیا لکه دغه په غپ شپ کې لکه انسان ولګي. بالکل همدغسې د تاسو د سهیل دا میسج وری چې دا حقیقت کې انسان نه ګڼي، خو دا همدغه شانتي وشي. زو مخکې ځو او نور ملګري هم لګیا دي خپل شوټینګ کوي، نو د هغوی نه هم تپوسونه کوي. نو راځئ زموږ سره اوسېږئ. زما بچی مړ شو، دا څنګه چلو شو؟ پاکه بچی زما د زړه دنیا روانه شوه، زه یوازې پاتې شوم، زما بچی مړ شو. د دې ډرامې چې کوم اهم کردار دی جاوید اقبال پاشا، د هغوی خواله راغلی ما په دې کې د دې کردار چې دا د یو پلار دی، د یو بیوسه او د مجبوره پلار چې د هغه زوی د هغه خبره نه مني. نو راځئ چې دې سره خبرې وکړو. پاشا صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی وایم. الله دې خوشحاله کړه. نوید صاحب تاسو مونږ له موقع راکړه د دې باره کې د خبرې د کولو، او دې حقه کې چې ما کوم کرکټر کړی دی هغه د یو پلار دی، لکه خپل زوی ته نصیحت کوي، او لکه دې کې کرکټر کې ما دا خلکو ته دا پیغام د رسولو کوشش کړی دی، او تاسو خپل بچو ته دا نصیحت او دغه وکړئ چې لکه دا ټیک ټاک او دا خوشي کارونه چې دي دا پرېږدئ، او دې باره د دې نه علاوه لکه تاسو خپل تعلیم له توجه ورکړئ، خپل سبقونو له توجه ورکړئ، او د دې په ځای لکه ټایم ټیبل ځان له جوړ کړئ. نو هغې کې لکه تاسو گیم هم کولی شئ، که هاکي که کرکټ که والیبال، نو ستاسو سټیمنا به هم جوړېږي، او سبا لکه تاسو فوج او پولیس کې برتي کېږئ، نو تاسو به ښه په اسانه باندې سلیکټ کېږئ. او دا ټیک ټاک چې دی دا بس یو خوشې غوندې عمل دی، او دا ایپس چې چا جوړ کړی دی، نو زه خو یم دا ډېر فضول ایپس یې جوړ کړی دی چې دا ټول خلک یې لکه په ګمراهۍ باندې اړولی دی او خلکو له ټایم خرابوي، او ډېر خلک لکه د دې په وجه باندې لکه د ژوند د لاس ووینځلو. او زه تاسو ټولو ته دا پیغام ورکوم چې لکه تاسو خپلو بچو ته د دې ټیک ټاک نه د بچ کېدو نصیحت وکړئ. پاشا ګوره ځه دغه ټیک ټاک ویډیو هغه که مړه یاره نشت ګولۍ به یې پکې چټه تو وکړه ته ورکوله او نشته دې خوا زه نه شم وکړه دې خوا ونیوه ته ګوره ځه ځه. ګرانو کتونکو، دا وخت زه داسې یو دوه اهم کرکټرو له خوا ورځم کوم چې زموږ هر یو فني ویډیو کې تاسو د دې خاکو نه علاوه څه کار کوئ؟ یا موږ خو د خاکو نه علاوه بل هېڅ کار هم نه کوو، خو بته د پردی مزدورۍ دیاړی به دا کوو. نو ښه کتونکي، ستاسو کردار ډېر زیات خوښوي او ډېر زیات انجوای کوي. ما نو هغوی له د دې اوس چې تاسو کومه خاکه وکړل د دې په ترو باندې ولې څه پیغام ورکوئ؟
یا دې ته خو مونږ دا خواست کوو چې لکه تاسو داسې قسم کارونه تاسو مه کوئ چې په هغې باندې تاسو ته نقصان میلاویږي. دې کې څه نشته ګوره ها کې ګوره لکه نه مړه ګوره ها مګو ګوره دا کردار ما د دې لپاره واسو چې د خلکو ته پته ولګي چې دا ټیک ټاک هسې بیکار څیز دی، دا مه استعمالوه د ټایم پاس. او مونږ خو لکه خپله هسې دا جوړه کړه د خلکو دپاره، مونږ خو لکه په خپل هم سکول ته ځو، سکولونه وایو، سبقونه وایو، خو لکه دا مونږ د خلکو دپاره جوړه کړه چې دې ته زمونږ دپاره څه سبق حاصل کړي، داسې څه ونه شي چې بیا دوباره چې بل کس پکې ټیک ټاک کې داسې راشي چې بیا ځان نه درز وباسي. نو موږ دا حکومت ته دا درخواست کوو دغه کو چې دا ټیک ټاک ته بند شي، کني دا ځوانان به ډېر زیات تباه او برباد شي. ډیره مهرباني، ډیره مننه. بس خپل ګپ شپ لګوي یو